بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري ورونو، نننی ګروپ ایمونګه تاسو په هم ټب کې چې شروع کیږي هغه ته موډیفای ګروپ وایي. موډیفای ګروپ عین د ډرایینګ ګروپ غونته ډیر مهم ګروپ ده. یعنی دې کمانډ چې کوم یو دی ډیر ضروری او مهم دی په ډرایینګ کې او 2D برخه کې خصوصا. صحیح ده کنه؟ ځکه چې کله مونږ یو پلان کوو په 2D کې یا دغه کوو، اکثریت دې کمانډ په اکثریت پروژو کې مونږ استعمالوو. صحیح ده کنه؟ چې هر کمانډ دې باید تاسو زده کړئ. اولنې کمانډ چې دلته ده هغه ته وایي موو حرکت ورکول. مثال یو آبجیکټ لري، هر آبجیکټ کېدلی شي ال وخو الاین لپاره اف اته دغه ځینه شروع دلته سی کلوز لپاره دی باندې خو پوهیږي. دغه آبجیکټ زره اخلم دغه ځینه مووی کم انتخاب کا و سلیکټ آبجیکټ. کله چې آبجیکټ انتخاب کو انټر کا دلته کومې نقطې نه دې نقطې نه کلیک کړئ دې نقطې په ورسه ګوره شارټکټ دې ام ده. ام به وخه موو ټول دلته راشي ټول آبجیکټ انتخاب. نو دلته ډیسپلیسمنت کا دی وخه ډیسپلیسمنت ګوره خپل نقطه اخلي دا کوم ځکه چې تاسو موقعیت وی راوځي. خو کچیرته ډی پریس نه کوي ام وخه آل ولکه نو ټول آبجیکټ به انتخاب شي. انټر مو چې کله وخلو آبجیکټ انتخاب شو ډی نه پریس کوم خپل نقطه به تاسو کلیک کوئ اوس به ته انتقالوي. دا واخستو او کچیرته بیا د تاسو کارو کو ام مو پریس کو او آل مثال ټول آبجیکټ انتخابو ډایرکټ انټر وا دغه ځکه ډیسپلیسمنت لپاره ډی پریس ډی می چې پریس کو اتومات انتخاب کو ګور چیرته چې ما کرسر او ما غږی کې دا و نه خطو دغه زینه موف کیږي چیرته چې ته پاړې لکه چې وی هغه ټریکینګ وانته یو شی ورپورې ونخلې په وراسره. دا هم موږ په اکثریت پروجیکټو کې استعمالوو. یو ساده مثال به درکم. ایرس آل ټول آبجیکټ ختم ال به وخه اچ شي لپاره لاین لپاره دلته کلیک کړئ. مثال په ډول 15 متره یو دیوال مې داسې وخلو بیا هم داسې څو 15 بیا هم 10 متره مې په دې شکل سره دیوال کو 15 متره مې په دې شکل سره 15 مې په دې شکل سره دیوال کو او تقریبا څومره د صفات ده 10 متره صحیح شو او سی کلوز لپاره وشو کنه. دا نظر افسیټ اخلم. دا فکر وکړئ 2 کوټې دی میز کې دالیز ده دا مسایلو باندې اوس خبرې کوو. سي ده ان یو نقشه غونته مو جوړه کړه سمه ده کنه. نو اوس به څه کار کوئ افسیټ به واخلئ او افسیټ لپاره اشاره 15 صحیح شو. اف فلپ لپاره دا لینونه سره وصل کوم. صحیح ده لکه به زوم کوي صحیح شو. خدا اوس تاسو اوچتولی نه شئ ښه ځکه که دا اوس تاسو اوچت کو نو ټول بند راځي لکه باکس غونته. نو دې لپاره لږ څه ټریم ته بیا ضرورت لرو ښه. دا به څه وکړو ټي آر ډبل انټر ټریم بعضې کنجونه به یې خلاص کوم دا یو کنج یې لاک کو. صحیح ده که دلته یو افسیټ اخلو څومره اشاره یو یو افسیټ اخلو څومره 1 متر. صحیح شو.
ای ایکس ایکسټند دوه ځل انټر. دلته ګورئ ای ایکس ایکسټند کا دی لاین سره کوم یو انټر وم دغه یو دا یو صحیح شو او دلته ټي آر ډبل او دلته سی سرکل لپاره دغه ځینه به واخلئ مثال کشف کې دی خواته صحیح دا مین سنټر صحیح شو. اوس به ټي آر ډبل انټر صحیح شو ای ایرس او دلته ټي آر ډبل صحیح شو. مشکل شي شته. اوس دا باونډري کې مثال درته اول دیوال لپاره یو رنگ واخلئ چت لپاره بل صحیح شو یو لیر دوه لیره دلته یو رنگ ور چت ته یو بل رنگ ورک صحیح شو. هدف مو واخیستو دا رنگ به واخلئ دیوالو یې خاطره پی او باونډري پیک پوینټ انټر دا به دا سپین رنگ ګورئ دا به واپس انتخاب دغه کې بند کې او ای ایکس ټي ایکسټروډ به کې دا مو چې کله ایکسټروډ کو و سلیکټ آبجیکټ خو آل به ولیکي ټول آبجیکټ به انتخاب شي انټر به کې څومره یې اوچتوي 3 متر مثال په ډول اوچت شو bale view واخی دغه ځکه دلته ګوره اس دبليو دغه اپشن انتخاب کې یس کې او سیټ کې ولې باندې شیټ تطبیق شوی نه ده خو دروازه مو باید بند کړې وای خو ځکه خیر تاسو صرف مثال باندې ورسېږئ دلته راشي د باندې شیټ تطبیق کې چې شیټ په تطبیق کې وشو کنه شو اوس دغه یعنی ما سره یو چت جوړ شو اوس دلته زه ویو اف ټاپ یو اخلو څه کوم ویو ټاپ یو صحیح شو دغه ځکه زد انټر ای انټر په ورسېده لکه دا آبجیکټ کوډ کې پولی لاین اخلم کوم لاین اخلم پولی لاین دا زه ظاهروم دا بندوم دغه دیوال څه کوم بندوم صحیح شو او دغه ځکه دغه صفر لیر اخلم په دغه ځکه یا صفر نه اخلم ډایرکټ کانکریټ لیر اخلم پولی لاین می واخستو کنه پی ال سره کله مو چې پولی لاین واخستو ا دې نقطې نه شروع انټر صحیح شو اوس به دا سپین لیر بند کو ګورئ سپین لیر بند اوکې دلته راشي ای ایکس ټي دا ډایرکټ ایکسټروډ کوي صحیح شو څومره چې کوي اشاریه یو یا 2 صحیح شو دا جګ شو کنه اوس چې کله ویو ترا شو دا یو مسله لري دا ترغلم دا شکل دا اوس په لاندې بیخ کې پروت ده دا باید مستقیم بره لاړ شي ګوره که زه چېرته دیوال پې آن کم تاسو وګورئ بیخ کې نو دا باید سر ته راوچت شي نو دې کار لپاره دا زه اف کومه دا لیر ډایرکټ ام پریسو موو انتخاب کله چې انتخاب کو دلته وایي چې نقطه چیکه کې ګوره دې وخت کې ارتو کچې ته مستقیمې بره وړئ ارتو آن وساتئ نو چې کومې خواته وړئ هماغه جهت دې خواته انتقالوي دې خواته کومې خواته دویم بره ښایي داسې کش کې صحیح شو 2 متره 3 متره موف کا اوس چې کله دلته دا پې آن کوي نو تاسو ته اوچته خو دلته اوس وګورئ اوربیټ کمانډ واخلئ او آر بي اوربیټ
فکر مو دی یعنی څومره استعمال لري اوس په ورسېدی سوال شته کنټرول څنګه مثلا اوا بس کشي کړه خو دلته اوس یو مسله ده کنه ښه خبره ده اوس دلته وګوره ښه داسې یو وخت راځي موږ سره برنډه وي ښه موږ سره څه وي برنډه وي دا برنډه که فکر دې کړی وي څه شو مونږ کومه ویو اخیستې آبجیکټ څه شول ان ده کنه فکر کوم ډیلیټ کړی مو دي کنټرول زیډ انډو کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ ګورو ډیلیټ شوی و صحیح ده کنه اوس ګورئ زیډ انټر ای انټر او دا ځکه ویو واخی دغه ټاپ یو واخلې ښه اوس مثال درته کوم دغه مو چې ټاپ یو کړه دا انده ابجیکټ ده کنه څه شو دا زه اف کوم چت اف کوم او سپین رنگ شو کوم صحیح ده یو پولی لاین اخلم خو په یو نوی لیر سره یعنی دا کانسپټ تاسو اخلي دا کوم کار چې ته غواړې صحیح ده دا مثال په ډول په همدې شکل سره کیږي مثال دا رنګ مې واخیستو صحیح شو دا رنګ مې واخیستو پی ال صحیح شو دغه سپین لیر په دې وخت کې څه کومه اف کومه دا یو ما سره دغه ده کړه که فکر مو کړی دا برنډه د 40 سانتي متر باندې وتلی نو څه کار کوم او افسیټ څومره اشاره 5 نیم متر یې اخلم صحیح شو باندې خانه چت خو دومره ده همدا سیده کنه ده دا زټل ایرس کوم دا خو می صرف دې لپاره وکړو چې په پوښي ای ایکس ټی ایکستروډ کوم اشاره 12 وشو کنه اوس هغه کوم کار چې تاسو غواړئ مثال په ډول دلته راولو ان صحیح شو وی تاسو یعنی کوم نظر چې ستاده خام دلته راغله اوکې سیټ کرنٹ ویو دلته راشه دلته اوس یو مسله ده ام موو لپاره صحیح شو دا مې انتخاب کوم دغه کونج نه مې ونیو صحیح شو ارتو اف کوي دلته صحیح ده خدا کونج به کونج سره برابروي کنه صحیح شو فکس راولو کنه خدا خو نیم متر دی خواته راوتل نیم متر دی خواته څلورو خواته اوس کچیرته اوربیټ کمانډ تاسو واخلئ دلته تاسو ته اندازه لګي دی خواته یو متر وتل دی خواته هیڅ وتل نه ده فکر مو ده په ورسېده نو دې کار لپاره موږ څه کار کوو کانسپټ خو کلیر ده ان شاء الله څه کار کوو ام واخلو صحیح شو دغه لپاره بیا تاسو د ام د خاطر راکش کا څومره ده اف اته ان وساتې دی وخت کې اشاره 15 نیم متر ګورئ سپیور اسره بیا امپریس کوي اوکې دی خاطر راکش کوي اشاره پک شو کنه خدا آیه تکلیف لشو اوس دلته
کوم مونږ د سیم کو خو بیا هم یعنی هغه شان مستقیم چې اوچتوي بهتره ده. اوس دلته راځو او ار بي اوربیټ اوس وګورئ فکر مو ده مساوي ډول سره ټولو کې ججه راغلی. سوال شته به ورسره خو دې خواته مخکې 1 متر وتلی و، نیم متر مو اخوا کو نیم متر دی اوس به ورسېدی که نه ځکه مخکې خو کونج سره برابر وه. وی به واپس واخلئ ویو ټاپ ویو. سوال شته دی کې